السلام علیکم ملګرو. پاکستانی لوبغاړو ته د یو میچ د کولو څومره روپۍ میلاویږي په اول ځل باندې ریپورت مخې ته راغلی چې تاسو واورئ، تاسو به هم حیران شئ. د علاوه بابر اعظم یو بل ورلد ریکارډ په خپل نوم کړی دی او د انګلند په لیګ کې زمان خان تباهکن بولینګ کړی دی. د علاوه د انګلند په لیګ کې شاهین افریدي، حیدر علي او شاداب خان هم ډیر زبردست لوبه کړې ده. نو په دغه باندې به هم لږ شانتي نظر اچو. نو دا ټول معلومات در سره هم په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره ضروري شیر کړئ. نو ملګرو اول خبره کوم چې پاکستانی لوبغاړو ته د یو میچ د کولو څومره روپۍ میلاویږي. تاسو اول پرې باندې ځان پوه کړئ چې د ټیسټ میچ ځان نه میچ پیس وي، د ون ډے میچ ځان نه میچ پیس وي او د T20 میچ ځان نه میچ پیس وي. تاسو پرې خبره باندې ځان پوه کړئ کوم کھلاړیان ته چې پاکستان کرکټ بورډ د طرفه سنټرل کنټریکټ میلاو شوی وي، نو هغه لوبغاړو ته پاکستان کرکټ بورډ د طرفه تر 10 لک او 14 لک روپو پورې میاش میلاویږي او د ون ډے T20 او ټیسټ میچ د کولو ته ځان نه روپۍ میلاویږي. کوم لوبغاړو ته چې پاکستان کرکټ بورډ د طرفه سنټرل کنټریکټ میلاو شوی نو په دې کې هم کټګریان دي چې ځنو لوبغاړو ته پکې ډیر روپۍ ورکول کیږي او ځنو ته پکې کم روپۍ ورکول کیږي. اوس وخت کې پاکستان کرکټ بورډ سره په سنټرل کنټریکټ کې درې داسې ټاپ لوبغاړي دي چې دوی ته پاکستان کرکټ بورډ د میاشتې تر ټولو زیاته تنخواه ورکوي چې په دې کې محمد رضوان، شاهین افریدي او بابر اعظم شامل دي. بابر اعظم، محمد رضوان او شاهین افریدي دا درې داسې لوبغاړي دي چې دوی میچ کوي او کنه خو دوی ته پاکستان کرکټ بورډ هر میاشت 14 لک روپۍ تنخواه ورکوي. د علاوه فخر زمان، امام الحق، نسیم شاه او حارث روب دا داسې لوبغاړي چې دوی لک په لو کټګری کې دي نو دوی ته پاکستان کرکټ بورډ هر میاشت 10 لک روپۍ تنخواه ورکوي. دا څلور پنځه نور لوبغاړي هم د پاکستان کرکټ بورډ په سنټرل کنټریکټ کې شامل دي چې 10 لک او 14 لک روپو پورې تنخواه غوله هر میاشت ورکوي که میچ کوي او کنه. خو په دغه باندې بیا تفصیلی خبرو کو. اوس خبره کو چې د یو میچ پاکستانی لوبغاړو ته څومره روپۍ میلاویږي. که خبرو کو په ټیسټ کرکټ کې کھلاړیان تر ټولو زیات روپۍ میلاویږي. پاکستانی لوبغاړو ته د یو ټیسټ میچ د کولو 8 لک پاکستانی روپۍ ورکول کیږي. د علاوه د پاکستان کم یو کھلاړي چې په ون ډے کرکټ کې شریکت وکړي او یو ون ډے میچ وکړي نو هغه ته د یو ون ډے میچ پیس 15 لک روپۍ ورکول کیږي. او د پاکستان د طرفه چې کم یو کھلاړي یو T20 میچ وکړي نو هغه کھلاړي تر پاکستان کرکټ بورډ د طرفه 3.5 لک روپۍ د یو T20 میچ ورکول کیږي. که تاسو سوچ وکړئ نو دا کھلاړیان د یو میچ د کولو سره لکپتیان کیږي. یعنی د پاکستان په ټیسټ ټیم کې چې کم 11 لوبغاړي شامل وي دغه هر لوبغاړي ته 8 لک روپۍ د یو میچ ورکول کیږي. مطلب دا شاهین افریدي د پاکستان د طرفه 2 ټیسټ میچونه وکړي نو هغه پر 2 ټیسټ میچونو کې 14 لک روپۍ وګټي. او د پاکستان پر لوبغاړو په سیده روپۍ هم ډېر زیاتې کمې ځکه چې پاکستان د کھلاړیان کرکټ بورډ له دې نه زیات روپۍ ګټي. پر روانو ویډیو کې په دې ټاپک باندې خبرو کو. خدا اوس تاسو ما مختصر پوه کړئ چې د یو میچ پاکستانی لوبغاړو ته څومره روپۍ میلاویږي. د علاوه بابر اعظم یو بل غټ ورلد ریکارډ په خپل نوم کړی دی. ملګرو 802 ورځې وشو چې بابر اعظم اوس هم د ICC په ون ډے بیټینګ رینکینګ کې په 1 نمبر باندې یعنی په اولنی نمبر باندې موجود دی. داسې خو ډیرو بیټسمنانو د ICC په ون ډے بیټینګ رینکینګ کې په اولنی نمبر باندې ځای جوړ کړی وو خو دغه بیټسمنان بیرته زر دویم نمبر یا دریم نمبر ته راغلي دي. لکه مثال به ویرات کوهلی واخلو. ویرات کوهلی چې کوم دی 2 میاشتو لپاره د ICC په ون ډے بیټینګ رینکینګ کې په نمبر 1 باندې وو خو بیا 2 میاشتې بعد ویرات کوهلی د ICC ون ډے بیټینګ رینکینګ نه د اولنی نمبر نه دریم نمبر ته راغی. خو بابر اعظم د دنیاي کرکټ یو واحد داسې بیټسمن جوړ شو چې 802 ورځې وشو چې لا تر اوسه پورې بابر اعظم د ICC په ون ډے رینکینګ کې په لومړي نمبر باندې موجود دی چې دا هم یو ورلد ریکارډ دی چې بابر اعظم دا ورلد ریکارډ هم په خپل نوم کو. او زمان خان هم بالکل له کنټرول نه بهر شوی چې د انګلند په لیګ کې تباهکن بولینګ کړی دی. د انګلند د لیګ زمان خان ټاپ بالر جوړ شوی دی. زمان خان په انګلند کې تر اوسه پورې 11 میچونه کړي دي چې په دې کې 19 وکټ اخیستي دي د 17 ایوریج سره. نو تاسو سره لري چې زمان خان د ښې کارکردګۍ په وجه باندې زمان خان د پاکستان د ایشیا کپ په سکواډ کې ځای جوړولی شي او کنه. د علاوه کړه انګلند پر لیګ کې حیدر علي له کارکردګۍ په اړه کې خبرو کو. نو د انګلند پر لیګ کې تر اوسه پورې حیدر علي 11 میچونه کړي چې 213 رنونه جوړ کړي د 1 ایوریج سره. او شاداب خان د انګلند پر لیګ کې 5 میچونو کې صرف 11 وکټ اخیستي دي. شاهین شاه افریدي د بالینګ په حواله سره خبرو کو. شاهین شاه افریدي د انګلند په لیګ کې تر اوسه پورې 10 میچونه کړي دي چې په دې کې 14 وکټ اخیستي دي د 23 ایوریج سره.